سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. د نړیوال جام لپاره د لوبډلو د پیژندلو په لړۍ کې درته دا ځل د سریلانکا لوبډله در پیژنو چې تیر نړیوال جام سره څومره توپیر کړی دی او د سږ کال نړیوال جام لپاره یې قوت په څه کې دی، مشکلات په کوم برخه کې لري او څومره تمې ترې کېږي. اول به 2019 ته وګورو. سریلانکا 2023 کال نړیوال جام کې یوازینۍ لوبډله ده چې تر ټولو ډیر زیات بدلونونه او یا لوبغاړي پکې نوي راغلي دي. د دې لوبډلې 11 لوبغاړي چې په 2019 کال کې لوبېده هغه سږ کال له سریلانکا سره په نړیوال جام کې نشته دی. د دې څخه ښکاري چې دوی په وروستیو 4 کلونو کې نړیوال جام ته څومره تیاری کړی دی، څومره په لوبغاړو باور کړی دی او څومره نوی ټیلنټ استعداد د کپتان د شون شانکا په شمول باندې لوبډلې ته راوستي دي. 4 لوبغاړي چې تیر نړیوال جام کې هم له سریلانکا سره او دا ځل هم ورسره دي. په هغه کې دیموت کارونارتنې دی، کوشال مینډس دی، دننجا ډي سلوا دی او کوشال پریرا دی. بیټینګ کافي بیټینګ لاین لري او داسې لوبغاړي لري چې اعتماد په هر یو وکولی شي، هر یو ټاپ آرډر کې، میډل آرډر کې او فینش کې لري. په څنګ کې که فاست بالینګ ته وګورو، 2 نوي فاست بالران دوی راوستي چې پخوا هم ورسره خو انجري و. لاهیرو کومارا، رجیتا دواړه 30 ترینه بالران دي چې 140 پلس دواړه بالینګ کولی شي. سپین کې ورته وګوري، هسرنګا یو هغه څه دی چې دا لوبډلې سره که هسرنګا هم شامل وی ورسره وی نو سریلانکا تقریبا 90 سلنه دعویداره کېدای شوه دغه نړیوال جام کې د مخکې تګ او سیمي فاینل ته د رسېدو لپاره. خو بیا هم خپلې وکټې دي، وبکتل شي چې تک شانه څه کوي. ولا لګی چې دوی سره انډر 19 19 کلن لوبډلې څخه راوستی دی او کپتان هم ولته هند خلاف هم ډېر ښه وځلېده. نو که بیلنس ته وګورو او ټیلنټ ته وګورو او دا چې څومره په 4 کلونو کې په دې لوبډلې کار شوی دی، یو ایکسپشنل ټیلنټ او یو سکواډ دی چې کتل او د لوبو تر سره کولو به یې جالبه وي. که څه هم وروستي فاینل ایشیا کپ فاینل باید دوی هیر کړي. که دا پرفارمنس دوی هیر نه کړي نو دغه لوبډله منټلی ډېره زیاته خرابولی شي. دغه لوبډله ده چې کوم په ایشیا کپ فاینل کې د هند خلاف راښکاره شوه، خو کرکټ ته دا پکې راځي. نو تقریبا ټاپ آرډر، میډل آرډر، سپین، فاست بالینګ وکتل شي نو دا لوبډله اثر خوږی جوړولی شي. په دا اثر کې چې کنډیشن هم د دوی دپاره سپورټ کوي نو بیا هم ریټینګ کې زما سره چې زه کوم ریویو ده په دې سکواډ باندې، زه فکر نه کوم که تر سیمه فاینله پورې ورسیږي. خو که سیمه فاینل ته په دې سکواډ باندې چې تقریبا تر ټولو لوبډلو ځوانه لوبډله ده دا تر فاینله پورې یا سیمه فاینله پورې رسیږي، دا به د دې لوبډلې لپاره غټ اچیومنټ او لاسته راوړنه وي. نو بیسټ آف لک. لومړی لوبه افغانستان سره تمریني لوبه ده چې د اکتوبر په 3 نیټه به دوی دغه لوبه ترسره کړي د افغانستان سره او د هغې وروسته بیا نړیوال جام کې د ټولو سیال لوبډلو سره د لوبې ډګر ته وځي.